الله دا عملو کا قسم دے کا اللہ ستا عمل برباد. اللہ ډیر غیرتی ذات. اللہ دا انسان پا عمل ډیر خوشحالی. وی اوزل لیلا تا پتاو لگی دا چی مجنون راغلی دا دی مجنون دا خپل نوم نو پا مجنون لیونی تاوی دی دا لیلا پا دی عشق و پا محبت کے لیونیو چاور تاوی او مجنون راغلی دی او استاد دی کور نبار پا دی صحرا زنگل کے دیره دی مجنون با دا لیلا دا کسوس پیخ کلول وی پری زمان دا لیلا سترگی لگی دی نو چاور تاوی بی او مجنون راغلی دی لیونی غند سڑی دی او استاد دی کور نبار چې دا کم میدان دی صحرا ده په دې کې دیره دی نو دی دا ګمانو کو چې دا به حق زما مجنون لیونه حالانکه دوه کسان یو د دې هغه مجنونو د ډیوالې و اونې ته ور دي دروازو ته نه بار نه ګوري دیوالونو ته او یو بل د پي عاشق د دې لیلا په رحم راغی په دې مجنون باندې نو چې چيله اول شل نو خپل غلام له ورکړي ورشه دا مجنون له اوس ځکه غریب نه ډوډۍ شته نو بشته نو څه بل څه شته پروت ته لیوانې دي اگا نوکر خطا شو اگا چه کم اگا بیکار سالی ناستو اسی اگا دا عشق مجنون خلی مجنونو اگا پی اگا لیورا اگا پی اسکل اگا استشی سالی پریخو روزانه با دی لیلا ولا جام پی ورکولا اگا چه کم پیو تا دیرو اگا پی اسکل اگا بلس خوار اسی پروتو دیرو اگا اصلی مجنون دا لیلا دی غلام تاوی الکوی پا دی سڑی خو مونگ بلا پی اسکل ورگه امتحان پکو وینن دا جام تشیوسا او ورطوا چه لیلا وین غفته ده نو دا جام که دا وین دکنو پتا بو لگی چه دا مجنون دی ما سر وین اشتا او که زما دا خبره و نمانلا و دا جام واپس راغنو دا بیا اسی بیکار شید چه اغا مجازی عاشق لاغا مجنون لیغا پیاله یورا او تو وینن خود پیرا و نرد رون بیره پیو تا پوزو وینن خو لیلا وین غوار چې وینه غواړي وسړی اوس کله یو خوا ګوري کله بل خوا ګوري وې دا څه وینه غواړي وې ستا وینه غواړي که نه ځکه ته مجنون یې او لیلا ته پروت دی او هغې سره د مینه ده او اوس به پته ولګي چې زما خبره منې او که نه منې وینه یې غوښتې ده وی هغه وینې والا هغه دی ناست دی که پی مې دې راوړي خوراکه زه به اوس کوم وینې والا زه نیک سړی دې خطا کړی دی هغه دې شاته ناست او واقعي اصلي سړی مې جوړ پرېښی دی غلام هغه له ورغی چې ورغه هغې غریب ته خو یې ګوټ پیم مخکې دی پی خو دې بلاس کړي دې مجالس کړي هغه حقیقي سړی خو پاتې دی ورته وي لیلا رالېږلې وینې پکار ده وی ښه وی او ورمنډه یې کړې د اونې نه یو غله راماته کړه نو د وجود یوې شی وواله د هغې نه یې وینه راوویسته یاره وي هسې نه ده لیلا دا وینه نه پکار د بل ځای وینې پکاري نو بله یې شی وواله د هغې نه یې وینه راوویسته یاره هسې نه ده لیلا مې دا وینه نه پکار او د خپې وینې پکاري هغې له ټک ورکړه د هغې نه وینه راوویسته یاره کیدای شي د ما د مخ وینې پکاري دې دې پکار نو مخ نه یې راوویسته د ټول وجود د لږې لږې سې نه یې وینه راجمع کړه او جام یې وله ډک کړه وی ها دا زما لیلا له یو زما وینې پکار یو د پیو مجنونو پیو ته ناست و او بل د وینې ورکولو والا مجنون عاشق و د پیو نو هغه وی زه خپله وینه د لیلا نه قربانوم نو مونږ به د پیو مجنونان د نبی علیه السلام نه جوړېږو مونږ به کم مجنونان جوړېږو وینې ورکولو والا وینه خو لا ډېره لویه خبره ده د حضور پاک مبارک عامې راکوټې راکوټې خبرې کوټېنۍ خبره مونځ کو مونځ باندې سړي څومره تکلیف سړي ته پېښېږي درود شریف ووایه د الله ذکر وکړه مسلمان سره ښېګړه وکړه مسلمان سره بد مه کوه دا پوټېنۍ پوټېنۍ خبرې وي دې کې ستا نبي نه نوځي په دې کې مونږ د پیغمبر خبره نه منو نورې خو لا وروستو خبرې نو د محبت او د مینې رونو نښه دا ده چې چا سره دې مینه وي د هغه نه به خپل ځان او خپله وینه بیا قربانوي نبي علیه السلام مبارک یو ځل وینه وویستله پخوا به ورته حجامت وي اوس مونږ دا ګیرې خلک ورته حجامت وایي حجامت دا و چې د وجود نه به وینه ایسته نو یو ځای باندې درد و د وجود نه یې وینه وویستله یو صحابي دی عبدالله ابن زبیر رضی الله عنه هغه له یې ورکړه وی دا یو څه چېرته پټه کړه چې لږ اخوا شو او پناه شو وی ښه دا د حضور پاک د وجود مبارک وینه ده دا به زه په ځمکه غورځوم ویستله حالانکه وینه څوک چې تزکیه شي ویستله ورونو ګورې دا مسله یاد او ساتئ چې د حضور پاک د وجود مبارک چې څومره اجزا دي دا ټول پاک دي دې کې شک نشته دا د اهل سنت والجماعت عقیده ده هغه وینه وڅښله چې څنګه یې وڅښله راغی نبي علیه السلام ته وی عبدالله هغه وینه دې پټه کړه وی او صاحب پټه مې کړه وی کوم ځای دې پټه کړه خېټې ته ګوته ونیوله وی دلته مې پټه کړه نبي علیه السلام ورباندې اعتراض ونه کو نه وراته چې دا دې څه کړي دي بلکې وی فرمایل
وی په کوم وجود کې چې زما وینه پرتی د جهنم اور ور باندې حرام نه محبت او مینه رونو دی ته ویل کی. یو صحابي په احد کې غشي به وشته د کافرانو لښکر ته او هغه ډېر سخت ویشتونکي و حضرت سعد ابن ابي وقاص رضی الله عنه وی چې ما به کله غشي وشته نو نبی علیہ السلام به په دې تندي مبارک لاس کېښود او هغه غشي ته به یې کتل چې دا په دشمن لګي او که نه لګي. وی ما ورته چې صاحب داسې مه کوه زما شاته ودرېږه ځکه چې زه غشي ولم نو دشمن مه ولي چې دا کم ځای نه ډس کېږي نو دشمن او حق ځای باندې ډس کوي دا قاعده نو غشي زه ولم دشمن مه ولي هسې نه تو نه لګې زما سینه به ستا له سینې نه مخکې نو که غشي راځي زه به لګم ته به بچ کېږي دې ته مینه وایي. حضور پاک مبارک پته سوی الله اکبر ګوره چې چا سره دې مینه یې که نه زموږ عرب وی الحب من الجانبین والبغض هکذا وی مینه د یو لاس نه ټک نه خېږي مینه د دواړو چې یو سره دې مینې د هغه بل به هم در سره مینه او چې ستا ورسره بغض وي د هغه به هم در سره بغض وي دا اکثریه قاعده ده. د ده ورسره مینه وه وی صاحب زما شاته ودرېږه هسې نه د دشمن غش راشي ته پې ونه لګې. حضور پاک مبارک به ورته څه وي چې ده به غشي راښ که هغې به وي ارمي یا سعدو فداک ابي و امي ای سعده اوله زما مور او پلار تا نه قربان. حضرت سعد وی د چا نه پیغمبر علیه السلام مور او پلار نه دي قربان کړي او وی زما نه مور او پلار قربان کړي. دا یو مقام کې حضرت زبیر رضی الله عنه ته هم ویلي ځکه هغه هم یو د محبت اظهار کړی. کافر رالل د غزوه خندق په موقع او د خندق نه ګیر چاپېره پرېوتل ډېر زیات کافران مسلمانان د خندق نه دې خوا دي. نبی علیہ السلام مبارک آواز وکړو وی څوک بلا چې د خندق نه ورپوري د کافرانو خبر راله راوړي دا اوس ګران کار وکړه. یو کس تلل او د کافرو خیمو ته وردننه کېدل او د هغې جاسوسي کول او بیا راتلل خو ډېر ګران کار. حضرت زبیر پاڅېد وی صاحب دا به زه وکړم د نبي علیه السلام د ترور زوی دی. بیا آواز وکړو وی څوک به لاړ شي چې دا کارنامه وکړي د کافرو دې خیمو کې دننه دي او د هغوی جاسوسي وکړي خبر راوړي. زبیر پاڅېد وی زه په درېیم ځل یې بیا اعلان وکړه. زبیر بیا زه ټولو نه مخکې پاڅېد وی زه وی لکل نبي د هر پیغمبر یو حواری او امداد کوونکي ملګري وي او زما خاص د امداد ملګری زبیر دی او دته هم نبي علیه السلام دا الفاظ ویلي دي د زبیر متعلقه چې ای زبیره زما مور او پلار تا نه قربان. نو چې پیغمبر علیه السلام چاته وایي چې زما مور او پلار در نه قربان دا ډېر لوی سعادت دی د هغه انسان دپاره. الله له عمل وکړه قسم دې که الله ستا عمل برباد کړي. الله ډېر غیرتي ذات دی. الله د انسان په عمل ډېر خوشحالي ټوټې غوندې عمل رپوټې غوندې عمل چې څوک د الله د رضا لپاره چې الله پرې خوشحاله کړي د هغې د خدای په نزد ډېره لویه مرتبه ډېر لوی مقام. یو لوی سړی تېر شوی دی ابن عقیل هغه په خپل تاریخ کې لیکي چې په مکه مکرمه کې مې طواف کړو د بیت الله نه ګیر چاپېر چې طواف مې کوو طواف دوران کې مې یو امیل یو غار مې راوچت چې مې راوچت کړ نو ټول د سونې د سرو زرو د پونډو د هیرو د جواهراتو ډک نو لکه خو لاول خوشحاله شوم زرغلې غوندې مې جیب کې ومنډ څوک راباندې پوه نه شي دا خو ډېر قیمتي هار دی دا خو د زرګونو او د لکونو درهمو نه برابر هار دی یعنې کې سوچ کوم چې یاره دا خو چې تر مسافر نه به غورځېدلي ابو پیسو نه خبرې او ابو خلیف څونه جاړ و خدای خبر چې د هغه سره به نور مال او دولت وي که به ني بیا راته دې اړه کې شیطان سړي ته وسوسه اچېږي بیا دې اړه کې دا سوچ کوم چې خپل کار پکې ما له خدای راکړي که موږ هم چې په لاره ځو یو روپۍ چې د بزمکه پرته وي زر پخ کېږي پپې کېږي یو خوا بل خوا وګوري چې څوک نه لاس ښکته کړو غلی راولي جیب کې او بانم سي بس خدای راکړه خدای څنګه درکړه پردي پټي د بڼنه وځي له دولت وکي برابر یو په بڑا وې دوه درې بجیبونو کې واچي واسکټ بم ډکه خدای راکړه دا خدای درکړي دي الله د هر شي حد ته خولې دي حد دا چې حد یې ته خولې یو سړي سره چوکا واغه چوکې ولا کوله بل پوزه پیوه او تر برن شي نه کوي زما دا پوزه دی ولي واده هر ورو دا لاس مال خدای راکړي او چوکا مال خدای راکړي او اختیار خدای راکړي خپل پوزه بچو کړه زره وسکه لاسم خدای راکړي دي چوکا خدای راکړي او اختیار خدای راکړي دي نو ته خپل پوزه بچو کړه او تاسو وایي او ته وایي دا ټیک ته چې تا د خدای اختیار درکړ و زما د دې پودې دې سوکې د چې ستا دا چوکره روزي دلته ستا اختیار ختم کړي بیا ګورې زما شروع کړي ستا اختیار دی په دې کلو میدان کې او زما د پودې دې سرمن سره نږدې ستا اختیار ختمېږي بیا زما اختیار شروع کېږي نو ګوډی پې ماته راوې پرځو خو یو څو یو و
او ورته وي دا ولې دونه دي خوب کړم وی لاس هم زما دي مټ هم زما دي اختیار مې خپل دي ځمکه هم د خدای ټینګ شو د هر څیز دپاره الله خپل حد مقرر کړی دی حد د هغې حد لاندې به خپل فکر ما او تا نه الله دایره ته وکړی دایره موږ خو ازاد نه یو دنیا خو د مسلمان دپاره جیل دی جیل کې سړی په دایره کې دننه تاویږي راتاوي ما او تا نه الله دایره مقرر کړې ده په هغه دایره کې دننه به جوړ کړی نو وسوسه ورته اوس شیطان اچوي د ابن عقیل ته زودین ته او بلا پیسې دی سام په کار کې د بچو بېغمه به خپل عبادت کې بیا ورته د بل طرف نه دا سوچ راځي دا حدیث پاک کې راځي حضور پاک مبارک فرمایي د انسان زړه ته یو خوا فرشته ناسته فرشتې ته ملهم وي چې کوم انسان ته د نیکۍ څیزونه ور اچي هغې ته الهام وي بل طرف ته ورته شیطان ناست دی هغه شیطان ته وسواس وي او ورته بدیړ کې اچي هغې ته وسوسه وي هلکه وي دا یو ورځ مې دا کار وکړو بل ورځ مې دا کار وکړو دا دوه زړونه نه دي یو زړه دی خو شیطان ورته هغه بدي ښایي القاء الشر ورته وایي او فرشته ملهم ورته نیکي ښایي القاء الخیر او الهام ورته وایي نو دته هم دا یو وړه وایي چې د چا مسافر دی او د غریب دی او جاړي به ورپسې پریشانه دی ورېږه بله وایي نه اخره کې هغه د شیطان غلبه پرې ښکته کړه او هغه د فرشتې هغه پرې زیاته شوه یاره ورکومه د طواف مطاف په دې غاړه کې ودرېده هغه زمانه کې دومره رشم نو اعلان یې وکړه خدای مو بخه ما یو شي مونځې دی او د پیسو سره تعلق لري که د چای نو نښه وښایه چې ورې یو بوډا سړی د کونټۍ له ټک ټک ورکوي په سترګو ړوند په سترګو ړوند نابینا هغه راغی ځوانه کوم ځای دلته یم یاره ما د یو شی پروت دی په سترګو ړوند دی زما د تیلی نه طواف مې کوو یو شی لاندې پروت دی بابا څه دي وی امیل دی امیل د سرو زرو څه دي پکې دومره پونډونه دي پکې او دومره پکې سره زر دی او دومره پکې دا شی دی او دا شی دی او دی وزن دی خو مقه شوي هغه نښه یې کوله وی بلکل بابا ما مونځې دی او ما سره پروت دی ما د الله د رضا لپاره ورې بابا ولې و 500 روپو 500 درهمو نوټ راوویسته چې د زرګونو روپو شی مې لږ ورېږه ځوانه لږ غوندې یو کوټې دغه څه انعام در کوم وی نه ما درله ډېرې وسوسې واچولې او چې دا آواز وکړو په سترګو ړوند مې بیا راله شیطان یو بله فکم راکړه چې زه ړوند دې زتې رانیوې دې نه شي بشیر جان ړوند دې زتې زړه کې مې بیا سوچ راغی چې یاره که دې ړوند دی خو خدای خو یې ړوند نه دی که نه رب خو بینا دی خو مې را ټینګولي چې هر ځای مې رانیوې شي الله دپاره مې در کړو دا 500 دین جیب ته واچو لا د ابن عقیل چې را روان شو د حج نه فارغ شو پخوا خو دریابي کشتی به وي په هغې کې به خلک ناست او بادباني به وي بادباني کشتی ما په خپله لیدلې دي هغې کې لکه د جنډۍ په شانې یو درې ګوټې دي یو پټه جنډۍ په دې ویښ کې ولاړ چته نو هغه هوا ته اړې راړې او د هوا په زور کشتی چلېږي کشتی کې کېناست هوا د سمت مخالف بل طرف نه راغله کشتی د خپل منزل په ځای په بل طرف لاړ د غر کېدو نه خو کشتی الله بچ کړه خو یو جزیرې ته ور ورسېده هغه جزیره کې دې کش خلک هم پکې کش چې زه چې ته بله کشتی راشي نو بیا به دې ځو اتفاقا ګوره دې کتاب په دې سوچو چې زه خو خپل کلي په ځای څه کوې ملا سړی راځم دلته کې پاتې شه یو جومات راغی کې مونځ وکړه د خلکو اعتراض خوښ شوی صاحب مونږ سره امامتي نه کوې مونږ امام مړ شوی دی وی ډېره ښه یا بسم الله چې خپل وطن ته ځم هلته مې څه پولې ټیپر کړی دی همدلته تاسو سره امامتي به کوم کړم هغې امام چې څه موده تېره شوه هغې ورته وایي چې زمونږ امام و د جومات هغه غریب وفات شوی ډېر ښه سړی په د هغه په ځای مونږ ته امام د موده تېره شوه امام صاحب د واده څه انتظام ډېره ښه یاره دلته کې زمونږ د هغه امام لور ده او یتیمه پاتې ده هېڅ یې نشته دغه یو لورې ده او ډېره ښایسته ډېره خوبصورته ده او زمونږ امام صاحب مونږ ته دا وصیت کړی و چې زه کله مړ شم زما دا لور به دولتمن له نه ورکوي دا به چې یو فقیر غریب ته ورکوي او دا ابن عقیل وایي چې هغه هار مې هغه بوډا لون ته حواله کړه نو ملتظم ته ورل نو ملتظم کې مې الله ته وجاړل ملتظم ډېر مبارک ځای دی الله دې زمونږ نصیب کړي یو حدیث پاک کې راځي چې ملتظم ته ورته رغاړه او دعا کې مولانا زکریا صاحب رحمت الله علیه لیکلي دي نو دا یقین ساته چې دا به الله قبلوي او دا به لکه ګڼې لکه چې زه خپل رب ته ورته رغاړه وتیم الله خو داسې وجود نه لري لکه زمونږ استادو په شانتې خپل تصور به لکې راولي نو وایي چې دا هار مې ورکړه نو ملتظم ته ورته رغاړه ورته ما وایي چې یا الله ما خو ستا د رضا لپاره دا هار ورکړه خدای دوه څیزونه درنه غواړم یو درنه دا غواړم دا وادم سنت دی ایته وغوښته چې ما له یو چېته ښه بنیادم په نکاح راکړي چې ما سره ښه وخت تېر کړي او زه ورسره ښه وخت تېر کړم او بل غریب ما مزدوري کسب نشم کولی داسې څه سیسټم راته برابر کړي چې په اسانه ما د روزي ملاوي دا دعا یې وکړه چې لاړ هغه خلک ورته ووایي امام یې کوي چې زمونږ د ملا صاحب لور ده
یتیمه ده او ډېره خسته ده، خو هغه وصیت کړو چې ته نیک انسان له به ورکوې. نو بته زمونږ امام اسلام ښځه نشته، نو که دې خوښ وي نو مونږ هغې سره خبره کوو، که تا قبلې او ته قبلې چې په نکاح کې ډېره خبره. جنۍ ته وې هغې امام دی عالم دی به زما قبول دی نکاح وکړه. چې نکاح وکړه د واده شپه وه او دې په لومبۍ شپه څنګه خپلې ښځې له ورغې او ویې کتل هغه هار یې په غاړه کې پروت دی کوم چې د مونځ دی او بیا هغه بوډا له ورکړو هغه غاړه کې هغه امیل پروت دی سرو زرو. حق تک حیران شو. جنۍ ورته ویې ولې وی دا امیل کم دی. جنۍ ورته وی دا ما له پلار د حج راوړی، زما پلار د حج. ستا پلار څوک و؟ وی دا ما پلار د دې جومات امام و چې ته پکې اوس امام یې او حافظ و د قرآن شریفو په دواړو سترګو نابینه وړوند او دی ما لا غشتی او په ډېرو خلکو یې په مکه شریفه کې کتلې لکه په خپله نظر نه لګېده. یو ته وی داسې امیر لاله وګوره یو لور مې چې ډېر ښه شتمه دی ډېر ښکلي. وی پلار مې وکېدله مې په ډېرو خلکو خوښ کړ او طواف مې کو رانه پرېوت. وی ومې جړل خدای ته چې خدایه دقه یو لور مې ده محنت مزدوري او پخواری مې ورله پیسې پیدا کړې او یو امیل مې ورله په مکه مکرمه کې برکت دپاره واغېسته هم رانه خدایه روک شو. وی دا مې راته پلار او دا هلک ورته غوږ ملا صاحب ورته غوږي. وی بیا امیل رانه پرېوته. وی دې کې یو ځوان په مکه مکرمه کې په مطاف کې هغه اواز وکړو چې ما یو شي مونځ دی. وی پلار مې ورغی. وی هغه امیل ولا هغه ځوان ورغی او وی پلار مې ډېر زیات په هغې خوشحاله کړو او وی ما ته مې پلار وی چې د مټه چونیم او ملتظم لی بوتلم او ما په ملتظم کې د خدای نه سوال وکړو چې خدایه دا هلک خو ډېر خالق دی ډېر ایماندار دی او ډېر دیانتدار دی خدای چې زما لور له دقسې خاوند ورکړي. هغه هلک ورته وایي وی ښځې ستا دوام الله ستا د پلار دوام الله قبوله کړې ده او زما دوام الله قبوله کړې ده. وی هغه څنګه؟ وی هغه هلک زه یم هغه چې هار مې مونځ دی. ستا پلار د خدای نه سوال وکړه چې د داسې هلک غوندې خاوند زما لور له ورکړي نو زه درته خدای په نصیب کړم او ما د الله نه سوال کړو چې یو دیندار او نیکعمله ښځه سره د ما له خدای ما ته رانصیب کړي نو ته راته خدای رانصیب کړي. وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصین له الدین حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزکاة وذلك دین القیم. عبادت چې کې خالص په دقه بنیاد به کې چې د خپل رب راځي